ماډرن دور دی وروره څوک په غټ غټ کمیسونو باندې څه کوي څوک په دروند لباس باندې څه کوي څوک په دروند کردار باندې څه کوي دا خو موږ ټول په دې سوچ کې غرب مطالعه کوو یورپ ګورو غرب ګورو ورېږه چې هغه یې څه کوي لباسونه مو د پلار نیکه چې درانه وو هغه مو د انګریز په پینټ پتلون باندې بدل کړ د پلار په اوږه هغه دروند څادر هغه مو د انګریز پټایي باندې بدل کو د پلار په سر درنه شمله هغه مو د انګریز پټایي باندې بدل کړه د پلار هغه دروند پیزار هغه مو د انګریز پر رواجي پیزار باندې بدل کو د پلار هغه دروند پکول هغه مسلمان نن سبا پښتون نه پیژني دا ټول په انګریزي اقدارو باندې بدل دي انګریز چې څنګه پینټ پتلونه غوندي نن مسلمان ته پدې فخر دی نن مسلمان چې ځان خوشو کوي دغه په غاړه چې پینټ پتلون دی نو دا پینټ پتلون والا د پړګي والا نزان او خيار غني دغه نزان اوچت غني دغه نزان مخکي غني سلا ولی به مخکي نه چې ستا پتن د انګريز لباس ته نو ته چې ځان مخکي نه غني سوق به غني ستا پتن د هغه برتانی والا لباس ته او زما پتن د امام الانبیاء لباس ته زما په سر پړګي د امام الانبیاء دا زما وظرف د امام الانبیاء پشان دا زما کردار د امام الانبیاء پشان دی او ته جوړ د انګريز پشانې دا پینټ پتلون چې د چا په غاړه یو د چا په غاړه چټای ده کنه دای ته د جمعاتونو مدارس والا فضول خلق کاری وې دی خلکو ته وګوره یاره د دې د لباس ته وګوره د اختانو ته وګوره د ګيري ته وګوره د پنسو ته وګوره د صادرونو ته وګوره د پړګویو ته وګوره د فلان ته وګوره تا ته د انګريز په لباس ځان بد نخکاری بدبخته ما ته د امام الانبیاء په لباس ځان بدخکاری کلا وهاشا زتا سره ځان سمو منا زتا سره ځان برابرو منا تا ته کو په خپل نظر کې ځان ډیر غړخکاری چې د انګريز په شان جوړي والله قسم یو ایم کو زما په نظر کې ستاده خشا کوم رہی سشته دي چې د چا په غاړه پینټ پتلون دی او د چا په غاړه کې ټای ده تا ته په ځان درون ښکاری چې د انګريز په شاني ما ته درون نخکاری زما معاشره کې زما پښتون ته خنخ کاری زما مسلمان ته خنخ کاری زما مسلمان ته بدرون ښکارا کېدلې په درون لباس کې په درون صادر کې په درنه پړګي کې په خ پیزار کې بدرون ښکارا کېدلې ستا په نظر کو ز کم یمنو کم دیم تلا کونه چې زبستا په نظر کې ځان درونو ما چې ورګه د فلانه ما ته څنګه وي ورګه د فلاني نظر کې ز څنګه ما چې ستا په نظر کې هر څنګه ما ته زما د پیغمبر لباس محترم دی ما ته زما د پیغمبر کردار محترم دی نه د انګريز لباس نه د انګريز خوراک او نه د انګريز پیشن انګريز بلا سوق یو دغه پیشن بلا سي چې هغه د خپل پیغمبر سره برابر کم